بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خدمتو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه، ستاسو ورور، ستاسو ملګری راهب خان. یو ځل بیا د اتڼ په رنګینه شیشه باندې ستاسو مخامخ ستاسو وړاندې د یو ډېر خوندور او مزدار پروګرام سره حاضر یم او تاسو ټولو مینهوالو ته وایم زه د زړه د کومې نه ډېر هرکلی. په دې هیله مې د پروګرام شروعات کړی چې تاسو به ټول خپل ژوند کې ښه خوشحاله او ټیک ټاک به وي. مینهوالو، پروګرام د رباب منګې کې مونږ مینوالو تاسو ته د عرفان کمال په آواز کې ښایسته ښایسته سندرې، ټابې، غزلې، چاربیتې مونږ اورو او تاسو په هغې باندې مونږ ته فیډبیک هم راکوئ. نو د فیډبیک دپاره زمونږ کوم فیسبوک پاڼه چې ده د هغې لینک تاسو ته په سکرین باندې وړاندې دی. خو زه به درته هم ووایم زمونږ فیسبوک پاڼه ده www.facebook.com/ سور د پښتنو. مینهوالو، دا زمونږ لینک دی، په دې باندې تاسو مونږ ته خپل رایې راکولی شئ. په دې وخت کې مینهوالو، زه غواړم چې تاسو ته یو ښایسته او مزداره شان شاعري د عرفان کمال په آواز کې واورم. نو راځئ مینهوالو چې وګورو دا ښایسته شان شاعري. بیا راځو، چېرته لاړ نه شئ، مونږ سره اوسئ. امن وگما د گلاب جنگ د سرور پشانی یقام نری بنفاق لک د لور پشانی نو د محبت د خلینا داسې آواز راخیجی یا خورا د مور پشانی وطن د کور پشانی او یا قربان زما د هر نوی هاي زما د هر اندام قاتلنو سزا پس شي او را کوي چې دل دې کړمئ ورته مې ډېر هاي ورته مې ډېر نصیحت وکړو د زړه آرام په نصیحت کله راځي او یا قربان زړګیا نور هاي زړګیا نور خاطر دې نه کما شیرین بدن نوی دیراله خورې که خوري ریکنی جانان پتلو کی هاي جانان پتلو کی او پشا ګوري نوی پپر هری نو زیګر می مالګي کمالګي دړوي نه د زاغ دواړه څنګونه
دی د مخ نکړه چاپیرا جمال په شش کې ګوري تا بیا په سرو لبانو دندا سامګلې ډېره لیلا د خیال خوري د زاغ دواړه څنګونه دي د مخ نکړه چاپیرا جمال په شش کې ګوري تا بیا په سرو لبانو دندا سامګلې ډېره لیلا د خیال خوري او یا قربان انو د مخ نه د چاپیره کړه سانګونه د غراب نن څه دی په مطلب دی رڼا در زنخیجي اننګي د سپین حباب سرې شونډې د ذهب دی نوی چینجو مې زړه غلبېل که نور کولی نشم خواب رازونه ټول درب دي پتا شوم مین غمونه شو راته برسېره او شاسره لمبه د اورې د زاغ دواړه څنګونه دي د مخ نکړه چاپېره جمال په شش کې ګوري تا بیا په سرو لبانو دندا سامګلې ډېره او لیلا د خیال خوري او یا قربان انو په دواړو سترګو ړوند شوم په زړګي مې راغې دوند تک زیړ لکه زعفران دا ستا په یارانه کې جینې ما او نه کسود ګډ زکه په سورانې ما مرهم می پوری کړي طبيبانو په وجود تی روغ نشو مروان داستا په لمن خط یم دارورا قدم مهر مغرورا په خپل زورې د زاغ دواړه څنګونه دي د مخ نکړه چاپیرا جمال په شش کې ګوري تا بیا په سرو لبانو دندا سامګلې ډېره لیلا د خیال خوري او یا قربان انو مغروران یم یاره ز ساتم ځان د بدو توبه مې د یارې مالاس پریخین دی پاس په صدر د ورهبو کوي سله خواره نوی ولاړ په مطالو کې شام مدام امداب جدو ساتم مهر مره سوکتا سر لالی چرته مان کاندي ګیرو دشمن زما ضروري د زاغ دواړه څنګونه دي د مخ نکړه چاپیرا جمال په شش کې ګوري تا بیا په سرو لبانو دندا سامګلې ډېره لیلا د خیال خوري د زاغ دواړه څنګونه دي د مخ نکړه چاپیرا جمال په شش کې ګوري تا بیا په سرو لبانو دندا سامګلې ډېره لیلا د خیال خوري جی مینوالو یو ځل بیا هرکلی تاسو ته خپل پروګرام کې او زه یم ستاسو قربا راهب خان او د پروګرام نوم دی
رباب منګي. مینوالو رباب منګي کې چې اوس تاسو ته کومه سندره مونږ وښوله د عرفان کمال په آواز کې، یقینا چې دا به هم ستاسو ډېره خوښه شوي. مینوالو کله چې زمونږ چا سره څه رشته نه وي نو دا دومره انسان ته تکلیف نه ورکوي څومره چې تکلیف هله انسان ته میلاویږي کله چې زمونږ خپلوان وي یا خپل رشته داران وي خو د زمونږ دپاره د چا سره څه احساس نه وي. نو مینوالو دغه یو څو خبرې اترې وي چې مونږ په دې پروګرام کې تاسو سره شیر کړئ. امید لرم چې دا به ستاسو خوښې شوي. مینوالو راځئ چې وګورو یو بله مزیداره شان سندره د عرفان کمال په حواس کې. چېرته لاړ نه شئ، مونږ سره اوسئ. په سر مې د رنګونو نه ډک بار اغوستی دی، یو خیال مې ستا د حسن مستار اغوستی دی. نو ما عمر لزبیرګي زبیرګي احساس سندره کړې، ما عمر له د زړه له درده کار اغوستی دی. نو بیګا له بل ګوار کوي زړګیا لیونیا، اے بیګا له مې د برا اوبوار اغوستی دی. ینو شاکر د هغو سره په لاره باندې مزه، او چې چا د محبت د زړه ازار اغوستی دی. مینا کول ندی آسان زړګیا، ندی آسان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا. مینا کول ندی آسان زړګیا، ندی آسان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا. دی وجنی او زړه کې ځای ورکوي، چې څوک دی وجنی او زړه کې ځای ورکوي. ستا سادګۍ ته یم حیران زړګیا، یم حیران زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا. مینا کول ندی آسان زړګیا، ندی آسان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا. او ته د بهار خوبونه سلوینې، ته د بهار خوبونه سلوینې، ستا خو په برخه دی خزان زړګیا، او دی خزان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا. مینا کول ندی آسان زړګیا، ندی آسان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا، صبر شم غواړه جانان زړګیا.
کمال لستا رضا پکار د ګلا او کمال لستا رضا پکار د ګلا د سر په بیا د ارزان زړګیا او د ارزان زړګیا صبر شم غواړه جانان زړګیا صبر شم غواړه جانان زړګیا مینا کول ندی آسان زړګیا ندی آسان زړګیا صبر شم غواړه جانان زړګیا صبر شم غواړه جانان زړګیا صبر شم غواړه جانان زړګیا جی مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی خپل پروګرام کې پروګرام دی رباب مانګې او زیم ستاسو کوربه راهب خان یقینا چې مینوالو تاسو به د عرفان کمال په آواز کې دا ښکلې شان شاعري ډېره خوښه کړې وي ډېره خوند به هم ترېنه اخیستی وي مینوالو د دنیا ټولو نه قیمتي شی چې دی هغه د احساس خو دغه احساس چې دی دا په دنیا هر یو کس سره نشته دی ولی مینوالو کله چې مونږ کې احساس وي نو مونږ د بل ریسپیکټ کولی شو یا زمونږ چې کومې ذمه دارانې وي هغه به ښې طریقې سره ادا کولی شو ځکه مینوالو چې کوم یو انسان کې احساس وي نو هغه به د کوم لکه اینی بزنس وي یا څه آفیسز وي یا هغه باندې کومه ذمهداري وي ذمهواري وي به نو هغه به ښه طریقې سره هغه ادا کوي او کوم یو کس کې چې احساس نه وي نو هغه بزنس ته خو د بل کس په سترګو کې هم وغورځېږي او بل دا چې بل کس ورته ریسپیکټ هم نه ورکوي ځکه چې احساس په چا کې وي نو هغه کاروبار یا کوم رشتې هم نباولی شي هغه ځکه چې دغه احساس دی چې دا په انسان کې وي نو د بل خیال ساتلی شي مینوالو خبره ترې به وړاندې نورې هم کوو راځئ چې وګورو یو مزداره شان شاعري د عرفان کمال په آواز کې چېرته لاړ نه شئ موږ سره اوسئ ما پسې ځې او زه په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې زه په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې ما پسې ځې زه په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې او زه په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې او مرد ډیر شخ پلا یارا زی په مکې زونو یارا او چې کله کله دی اختر په مخ کوما زی په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې ما پسې ځې زی په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې زی په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې یا زما هردم تا ته سلام دی زی په مکې زونو یارا او چې دریا دی ګم زما اخلا سلامونه زی په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې ما پسې ځې زی په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې زی په مکې زونو یارا اجرې لبلډي ووړې یا زما جانان د ملکرب شو زی په مکې زونو یارا په نړېدلو پوړو چاته ودرېږما
زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې ما پسې زی زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې یدا سری زمی پاتې نشو زی په مکیزونو یارا ګریوان د اوښکو نه سنډم د ملک زما زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې ما پسې زی زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې ایک عمر داسې جدایي وي او زی په مکیزونو یارا خوښه دې نه ده چې ځان سور په وینو کما زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې ما پسې زی او زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې او زی په مکیزونو یارا اجرې لبلډي ووړې جی مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی خپل پروګرام دی رباب منګې او زه یم ستاسو کوربه راهب خان یقینا چې مینوالو دغه ښایسته شان شاعري به هم ستاسو ډېره خوښه شوي کومه چې تاسو ته اوس مونږه د عرفان کمال په آواز کې واوروله مینوالو احساس په کوم ځای کې چې په تعلقاتو کې په خلکو کې احساس نه وي نو په هغې ځای کې صرف مطلب وي نو هلته کې مونږ ته دا نه محسوسیږي چې آیا زمونږ په ژوند کې څوک راغلل او څوک لاړل ځکه مینوالو چې په رشتو کې احساس وي نو هغه تر عمر بر پورې ستاسو سره وي او په کومو رشتو کې چې احساس نه وي نو هغه هغو رشتو ته رشتې نشي ویلی ځکه چې احساس یو داسې یو شی دی چې هغه رشتې جوړوي هغه رشتې ختموي نه مینوالو خبرې اترې به وړاندې نورې هم کوو راځئ چې وګورو یو بله مزیداره شان سندره د عرفان کمال په آواز کې چېرته لاړ نه شئ موږ سره اوسئ دسترګو سمندر کدی راتو دی د دنیا نا زمون شونډې د تندنا پړک او چودې جانانا د زړه د ګلو پاڼې مې رپیږي وارخطا دي راتو مې طوفانونه دي د ژوند ګلستانا بس بس حسن صبر شي تمام د لیونو وبلتنا ګوتې وباسه زمونږ د ګریوانا تن کې مې سازي راځي تن کې مې سازي راځي تن کې مې سازي راځي
تن کې مې سازي راځي دا خو اشنازي راځي دا خو اشنازي راځي تن کې مې سازي راځي تن کې مې سازي راځي حسن سپرلین دی حسن سپرلین دی حسن سپرلین دی او حسن سپرلین دی دا چې ببیا زی رازی 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 دا خو اشنازي راځي دا خو اشنازي راځي تن کې مې سازي راځي تن کې مې سازي راځي سوی مرورشنا سوی مرورشنا سوی مرورشنا سوی مرورشنا ډېر مې پخوازي راځي ډېر مې پخوازي راځي ډېر مې پخوازي راځي ډېر مې پخوازي راځي هو دا خو اشنازي راځي دا خو اشنازي راځي تن کې مې سازي راځي تن کې مې سازي راځي زړور تعظیم وایي زړور تعظیم وایي زړور تعظیم وایي زړور تعظیم وایي یار نه جدا زی راځي 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 هو دا خو اشنازي راځي دا خو اشنازي راځي تن کې مې سازي 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 راځي
جی مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو خپل پروګرام کې زه یم ستاسو کوربا راهب خان او تاسو ګورئ رباب منګي. مینوالو رباب منګي کې مونږ تاسو ته چې اوس کومه سندره وښودله د عرفان کمال په اواز کې یقینا چې تاسو به د دې نه هم ډېر زیات خوند اخیستی وي. مینوالو رشته که د لرې وي او که د نږدې کله چې په رشتو کې احساس وي نو احساس نه وي نو هغه رشته که ضرور هم وي نو هغه رشته نه وي. ځکه چې په دغه داسې رشتو کې کله چې احساس وي نو رشته به جوړیږي. که د رشتو نه احساس ووتو نو دا رشته اخره پورې نشي پاتې کېدی. ځکه چې زموږ ژوند سره چې کومې رشتې تړلې دي په هغو کې چې کله احساس راشي نو هغه موږ سره نورې هم نږدې شي. کله چې موږ کې احساس وي او د پردي کس دپاره نو پردی کس هم موږ سره د احساس په دغه رشته باندې موږ سره رشته جوړه کړي. نو مینوالو راځئ چې وګورو یو بله ښایسته شان سندره د عرفان کمال په آواز کې. چېرته لاړ نه شئ، موږ سره اوسئ. اورونه بل دي خولې ارزانې طبیبانې شته زخمونه ډېر دي. اورونه بل دي خولې ارزانې طبیبانې شته زخمونه ډېر دي. سپوږمۍ چې ځینو جانان ته وایه لا اوزګار نه یما کارونه ډېر دي. اورونه بل دي وارخطا نه یم د ژوند مزل ته ژوندون بلا دي غمونه ډېر دي. زه بېله خدایه بل څوک منم نه گنی پسر می لاسونه ډېر دي. اورونه بل دي خولې ارزانې طبیبانې شته زخمونه ډېر دي. اورونه بل دي د چمن سترګې در پسې سرې دي. یو ځلې راشه په زړو لارو سپرلي سمسور دي د حسن زور دي. مارغان چغیږي ګلونه ډېر دي. اورونه بل دي خولې ارزانې طبیبانې شته زخمونه ډېر دي. اورونه بل دي تاریخ گوا دی زما جلال تا خوږو ته خوږ یم ترخو ته تریخ یم. شمله زما دا میدان زما دی که په نړۍ کې قامونه ډېر دي. اورونه بل دي خولې ارزانې طبیبانې شته زخمونه ډېر دي. اورونه بل دي جانان اولس میں اود په خوب دی ویښول غواړي لړزول غواړي. سر پکې نشتا بې سره ګرځي که په شمېرا کې سرونه ډېر دي. اورونه بل دي خولې ارزانې طبیبانې شته زخمونه ډېر دي. سپوږمۍ چې ځینو جانان ته وایه لا اوزګار نه یما کارونه ډېر دي. اورونه بل دي سوکړه خوريږي چینی اوچیږي
سردری دل شوی وطن لتاړ شو د رب شانا مهربانی دا په اباسین کې موجونه ډیر دي اورونه بل دي خولی ارزانی طبیبانی شتا زخمونه ډیر دي سپوږمۍ چې ځینو جانان توایا لا اوزګار نه یم کارونه ډیر دي اورونه بل دي جی مینوالو یو ځلې بیا واپس تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو پروګرام دی رباب منګی یقینا چې تاسو د رباب منګي کوم زموږ پروګرام دی تاسو ترېنه ډېر زیات خوندونه اخلئ انجوی کوئ او د اوس چې کومه سندره تاسو ته مونږ د عرفان کمال په اواز کې واوروله یقینا چې دا به هم ستاسو ډېره خوښه شوي مینوالو د پروګرام وخت سرته ورسېدو انشاءالله بلې هفتې لا به د عرفان کمال د نورو خسته خسته چاربیتو ټپې مصرعیزي او غزلونه او خسته خسته شاعرۍ سره واپس حاضرېږو تر هغې پورې خپل کوربه راهب خان ته ورکړئ اجازت خو په تلو تلو کې د مزداره شان سندره هم واورئ او زه ورته اخره کې یو ښایسته شان شعر هم ووایم چې دومره کوږ له نازه مزه زوروره دیوالونه کاږه شي نو پرېوځي د الله په امان کرا ترا کې د سرکو شونډو لبانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې کرا ترا کې د سرکو شونډو لبانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې نا وړو کې راشه مازیګر دینا پتا پسې خو مې زخمی د زړګي سر دینا ستا په یارې کې په ما ټوله لم خبر دینا دا ته چې داسې خوی کوي ما به پسین لاو کې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې کرا ترا کې د سرکو شونډو لبانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې ګودر تلاړې مازیګر کې د همزولو سره د لرې لرې میلې دي د پیغلو نورو سره لکه سپوږمۍ د څوارلسمې ښکارېدلې ګلې زه دې لمبه کم چې دې وکتل په سور سالو کې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې کرا ترا کړې د سرکو شونډو لبانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو سوکې نا وړو کې مال د زلفانو